کچری تاسو ته د ګیس جوړېدو مسله وي نو دا ګیس د انسان په خېټه کې دننه ډېر زیات د څه د وجې جوړېږي. نو کله هم چې انسان خوراک کوي که هغه روټۍ خوري یا اوبه څښي او په هغې دوران کې هغه د بهر ماحول نه چې کومه هوا دننه کوي نو دا هوا د انسان معدې او کولمو ته لاړه شي چې د هغې نه بعد بیا انسان ته د ګیس جوړېدو مسله جوړېږي. او دویمه وجه دا ده چې هغه خوراک زیات کول کوم خوراک چې د انسان په وجود کې دننه ګیس جوړوي لکه ډېر زیات پیاز خوړل یا ګوپي خوړل چې د دې سره د انسان په وجود کې دننه ګیس ډېر زیات جوړېږي. او درېیمه وجه دا ده کله هم چې انسان خوراک وکړي نو هغه خوراک د انسان په وجود کې دننه ازمېدو دپاره بیکټریا یعنې جراثیم موجوده دي او دا جراثیم دغه خوراک په ازمېدو کې په دې دوران کې دا جراثیم ګیس خارجوي چې د دې ګیس د وجې انسان ته بیا د ګیس جوړېدو مسله راځي. او څلورمه وجه دا ده چې کله انسان خوراک وکړي او دغه خوراک نه بعد انسان بیا سوډا واټر یعنی کاربونیټډ ډرینکس کی نو د هغې د وجې د انسان په وجود کې دننه ګیس جوړېږي. نو هرګز تاسو د خوراک نه بعد هر قسم بوتل مه څښئ چې هغه تاسو ته فایده نه درکوي بلکې تاسو په وجود کې دننه د ګیس پیداوار نور هم زیاتوي. او پنځمه وجه دا ده چې د انسان وجود ځینې خوراک نه مني کوم ته چې موږ فوډ انټولرنس ویلی شو یعنی کله هم چې انسان خوراک وکړي او خوراک د هغه په وجود کې دننه نه ازمیږي چې د هغه د وجې د انسان په وجود کې د ګیس جوړېدو مسله راځي. یعنی یو انسان دی هغه پی اوس کی او هغه وایي چې زه کله پی اوس کوم نو ماته بیا د ګیس جوړېدو مسله وي. نو مین وجه دا ده چې په پیو کې زموږ سره لیکټوز وي او د انسان په وجود کې دننه لیکټیز انزایم ورته ویلی شي د هغه کموالی وي پکې او کله چې د هغه کموالی وي نو دا پی د انسان په وجود کې دننه نه ازمیږي او کله چې دا پی د انسان په وجود کې دننه نه ازمیږي نو د انسان ته د ګیس جوړېدو مسله وي او د هغه چې کومه معده د هغه ډسکمفرټ وي. نو د دې نه راسي دپاره تاسو ہوم ریمیډیز استعمالولی شي یعنی کوم ته چې کورنۍ علاج ویلی شي چې د هغې سایډ افیکټ او نقصانات هم نشته دی. نو هغه ویډیو تاسو ته لاندې په کمنټ کې میلاویدی شي چې تاسو یې مکمل کتلی شئ او تاسو ته کچرې د ګیس مسله وي نو دا تاسو ختمولی شئ په دې طریقه باندې. نو دغه شان ستاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ.